علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم دا وخت کې د امریکا ورجینیا ریاست په سټیفورډ نومي ښار کې په یو دیره کې یم دا دیره اوس په 2015 کې پرانسته شوې ده او په یو میاشت کې دننه پکې 160 کسان اخښ دي نن هم دغلته یو جنازه روانه مونږ جنازه وکړه څو شېبې وړاندې او دې وخت کې یو جسد یا یو مړی خاورو ته سپارلی کېږي په خټه افغان او دلته کې چې کوم موږ جنازه وکړه دعا خو اول خو تاسو هم د په حق کې درود شریف ووایئ بیا راسره لالا ولاړ دی مطیع الله بیت صاحب لالا السلام علیکم سلام علیکم ولا داسې ذکر سره مخامخ شو چې سړی ارمان او خواهش هېڅ کوم نه لري چې زه به یو ورځ هدیره کې دوست سره ځم زموږ ملګری عبدالحد صاحب د خدای وبخښي فقیر صاحب ورور دی بالکل د سره موږ راغلو دغه هدیره تاسو یقین وکړئ دغه ډېر لږ وخت کې جوړه شوې ده تاسو که د مړو په تختو باندې وګورئ ټول د 2015 مړي دي 2015 زیات 2015 دي ټول 160 مړي نږدې او دا په دغه تقریبا په دې شپږو میاشتو کې دا چې موږ تاسو داسې بشو لاله لږ داسې بشو ښه نو دا په دې کې دا واقعیت شوي دي زموږ د ورور عبدالحد فقیر صاحب د جنازې مراسم څنګه ویل بالکل دلته که تاسو وګورئ ما پکې یو خبرې ته ډېر پام شو چې هغه درې ته به موږ تلو هغه ټوله درې ډکه شو هغه په کال 1995 کې جوړه شوې اوس ډکه شوه 20 کالو کې تقریبا کې زرهاو په ژوند امریکا ژوند کې بالکل موږ عموما فکر کوو چې موږ امریکا ته ژوند ته راغلو مرګ هم پکې دی مرګ هم پکې شته بالکل انسان باندې راځي دلته بل شی چې ما زیات احساس که تاسو هم کتلی دغه موړو باندې چې قومونه نه دي لیکل شوي قومونه چې څوک د پاکستان دی څوک د افغانستان دی څوک د ایران دی څوک د عراق دی څوک د مسلمانانو هدیره ده او دلته چې راغلي د ټول څنګ په څنګ باندې ښخ دي خدای په نسبت باندې ټول موږ یو یاستو یو انس بالکل دغه دنیا ژوند کې موږ کله قومي کله نژادي کله منطقي په یو فکر او بل فکر تقسیم یاستو کله چې جنازې کرا شو بیا تاسو مخکې یو خبره کړه جسد کنه جسد دلته به خلک ته څوک د چا نوم نه اخلي مړی ورته وایي یس مړی راوړو مړی ویوړو مړی کېښودو مړی ښخ کړو مړی ته دعا دا څوک نه یادوي چې وکیل راوړو عابد راوړو بالکل خو ژوند ډېر محدود دی مینه محبت کوشش دا پکار دی چې دغه ځای ته راتګ نه مخکې خپل ژوند سم بالکل ژوند سم مننه لالا ثانک یو مننه مطیع الله بیت صاحب ډېر ښکلې خبرې وکړې ګوره بیا چې سړی مړ شي نه وي بیا دا نه وایي چې دا پلانې و دا ډینګرې و مړی ورته وایي جسد ورته وایي باډي ورته وایي دغه احد دغه ژوند دی او دا خبره چې کوم دی نو مینه محبت اتفاق او څوک د دولت او څوک د ګمبت او څوک د شهرت په ټکل کې دي خو آخري مقام دا دی او د دې نه پس چې کوم دی نو زه به دا ووایم او دا د مسلمانانو هدیره ده په دې کې چې کوم دی بل کوم مذهب والا نه ښخېږي نو زه به دا ووایم چې د هر څه پاتې دي او زیاتره چې ګوره د دغه توګه دا په کال 1953 کې کال 1913 کې شپېته او یا اتیا کال نه سیوا عمر نشته چې زیات شي په امریکا کې او یا اتیا کاله دی او وطن کې چې کوم دی شپېتو نه په بره څوک نه ځي ډېر کم خلک ځي نو هم د دې څه زه وکیل خان د نقل اجازت او الله دې وکړي دا خبرې ستاسو په ګټه پرېږدي الله په امان